دا په کرایې باندې کاکړ صاحب راوست. السلام علیکم ملګرو، تاسو د منیر شاکر صاحب دا ویډیو سره وګورئ. تاسو د ویډیو له خوند والے منیر شاکر صاحب د صفه خبرې کړې دي. دا ویډیو تاسو وګورئ. زم ګور مخکې ملګرو سره لازمي شریک راځي. پاکستان کې مهاجرینو راوي غختل د روس په زمانہ کې غوړو پکې څه شی وو غوړو پکې دا دنیا نه پیسې راتلې او منګواله دا دنیا نه بڑستانه راتلې منګواله زمنګ افسرانو دا تولایانه پټاواله زمنګ افسرانو په دې باندې پیسې وهاله اوریجی اعلی اوریجی به ته واغسته ناکار اوریجی به ماجر لور کړي اعلی خوراکونه براتلل بهترینی خیمه براتلې نقد به خدای خبر چې څومره سراتلل زمنګ افسران په غلا کې 1 نمبر دي یاره ته په خدای یقین وساته کچری دنیا کې د غلا مقابله وشوا زما د الله په ذات قسمی چې موږ نه زیاته به څوک 1 نمبر با بلکې A1 نمبر باندې به موږ یو ښه زمنګ افسران موږ نه مراد دی زمنګ افسران زمنګ بیروکریټس اولاد د ماجرو کمشنر دی یره جی دا د ماجرو ډي سي دی دا د ماجرو چیشه ځان نه پټکلانیو غوړ پکیو دا ملکونو نه پیسې راتلې زمنګ افسرانو خوړلې مالې والو بیا به چې لغونې داسې ګړبړ راغلو وی به چیرې دا بس یره جی ټیم پوره دی ولرې کې بیا به ملکونو مالو منلو بیا به وی چې ښه خیر دی ایثار دی شیره جی زمنګ دا سینه کولاو دا ښه ګرځه مال راغی اوس چې کله کوچ غوړ هر څه ختم شول چې څومره غلاګانې من کولای شو هغه مو وکړي چې څومره څه راغلي و هغه ټول هضم کړل نو پښتانه خو اسیم زمونږ په ملک کې ځای د پښتانو نشته دا یاد وساته زیړه غوا او سپینه غوا او توره غوا والا خبره ده کله یوه غوا وهي کله به بله وهي کله به بله وهي ځي به ټولې غوا نو چې کله غوړ ختم شو اوس ورته وایي چې ځه وهیم په چا د کرایې په پښتنو باندې ما درته ووایي چې پښتون والی کېږي په پښتون باندې منګه چې څومره زمنګ د پښتنو خلاف جاسوسان دي ټول پښتانه دي جمالي یو وزیر اعظم رای وست کارونه ته واغسته پښتانه په خراب کو و سدا په کرایې باندې کاکړ صاحب راوسته په چشي باندې خالص په کرایې باندې راغله پښتانه په بی عزت کی په داسې بی عزت باندې بچو دشمن ونه باسي ښه ته کنروي عیسائی ته وایا چې ته په داسې بی عزت اوزا نر بده تاسو دا ویډیو کو د منیر شاکر سره خپل خبرې کړې د صفه وینای کړې ون نو د افغانانو ورونه ویستلم دی خو د ماجرو نو یو خیر څونه تاسو نور څه وباسه اساین وباسه نو تاسو ته پته ولګي نو شاو غوړنه دی ویډیو کتل ډیر مهرباني والسلام.